ګرانو کتونکو، علامه اقبال رحمت الله علیه چې کوم وخت پیدا سو، د ده پلار یو داسې کاروبار کاوه چې هغه د سود سره تعلق درلودی، یعنی کې دا کاروبار کې سود هم شامل و. نو چې کوم وخت علامه اقبال رحمت الله علیه پیدا سو، د ده مور دا نیت وکړي چې د علامه اقبال ونسته به یوه هم د حرام ګوله نه ځي. نو د دې دپاره د دې سره سونه موجوده وه. دې هغه سونه خرڅه که چې هغې دې ته خپل پلار په حلالو کمایي باندې ورکړې وه. هغه سونه چې خرڅه که ځان لې یوه اوزه واخیسته او خپلې شیدې هم علامه اقبال ته نه ورکولې، ولې د دې مېړه چې کم کمایي راوړله هغه د حرامو وه. نو لحاظه صرف او صرف د اوزې شیدې یې علامه اقبال ته ورکولې. بیا څه ټیم تیر سو، د علامه اقبال پلار ته الله پاک هدایت وکړي او هغه کاروبار یې پرېږدی. دغه رقم ګرانو کتونکو د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه مور و عبدالقادر جیلاني ته دا نصیحت کاوی چې همیشه به رښتیا وایې، درواغ به هېڅکله هم نه وایې، او هر وخت به رښتیا وایې، چای په هغه کې ستا تاوان وي یا ته قتل کېږې بیا به هم ته رښتیا وایې. عبدالقادر جیلاني په دا ټیم کې کوچنی و، نو دی په سفر باندې تللی. د ده مور د ده په کالۍ کې څه اشرفیانې ور وګنډلې په دې نیت باندې چې د ده څه ورکې نه سي او څوک یې جنوا نه ښي. دی چې په سفر کې روان سو، پر دا قافله باندې ډاکوګانو حمله وکړه او د ټول څه دا مال ضبط کړي. دله چې کوم وخت ډاکوګان رالو، د ده تلاشي یې واخیسته، د ده سره اشرفیانې نه ولې. بیا یې د ده څه پوښتنه وکړه چې اشرفیانې دې چیرې پټې کړي دي. نو دا عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه ورته وویلې چې زما مور ماته په ملا باندې پر کالۍ باندې راکنډلې دي. ډاکو چې دا خبره واورېده، دی ډېر زیات حیران سو او داسې پوښتنه وکړه چې موږ خو ستا اشرفیانې نه سوه پیدا کوئ، تا ولې موږ ته راوښولې؟ نو عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه ورته وویلې چې زما مور ماته دا وصیت کړی دی چې همیشه به ته رښتیا وایې، چای په هغه کې ستا تاوان یا فایده وي. دا خبره ډاکو ډېره خوښه سوه او هغه خلکو ته خپل مال واپس ورکړي او دا قافله یې ایله کړه. نو ګرانو کتونکو، د دا دوو کیسو مقصد دا دی چې د مور اولاد په غټېدو کې ډېر غټ لوی حیثیت دی. نو یو ښه مور خپل اولاد ته ډېر ښه تربیت ورکوی سي، ولې د کوچني اوله درسګاه د مور غوزي ده. د مور غوزي کې دی هر څه زده کوي. نو ښه مور به ښه کوچني ته ښه تربیت ورکوي. امید لرم دوستانو چې تاسو ته به دا کیسه خوند درکړي. دغه رقم مزیدار کیسو دپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. وسلام.